د دې ادارې نه مونږ په معاشره کې څه اثر خورول غواړو دا به لیکو باقاعده لکه مونږ وایو چې داسې یتیمانان په دې غونډه دنیا کې پیدا شي چې هغوی د دې ملک و قوم قیادت سنبال کړي ښه ډاکټر هم وي ښه انجینیر هم وي ښه عالم هم وي ښه سوشل ورکر هم وي چې څونه هم څیزونه دي چې نور خلک یې سنبالوي د مور پلار نیازبین زوی دی هغه جج جوړېدی شي نو زما یتیم ولې نشي جوړېدی نو دا اثر دی چې یتیم دی ولې رستو پاتې شي یتیم به هم خلکو سره بالکل شانه بشانه وي دا اثر فار ایگزامپل خورول دی او دا اثر پیدا کول دلته به هغه امپیکټ لګي نو 50 کالو کې به اثر زه څنګه پیدا کوم اوس یو انسان دی هغه ځان له ویژن جوړی نو څنګه دا یو چارټ دی دا هغه قالب دی دا قالب کې یو دی کې تاسو خپل خټه واچوي او تاسو هغه فریم ورک به څه به روزي اوس قالب څه دی لومبه ساوند ایډیالوژي به خپل ځان له وګورو هغه زمونږ اسلام دی الحمدلله هغه ساوند ایډیالوژي پرانا کې به مونږ چې مونږ کم کردارونه زمونږ په ذمہ دي هغه به ولیکو به زه سیما کم کردار زما په ذمہ باندې هغه به ولیکو د ساوند ایډیالوژي په بنیاد باندې اوس هغه کردارونه کم دي اوس هغه دادي دا هغه زمونږ کردارونه دي اوس د ساوند ایډیالوژي په بنیاد باندې به زه خپل حتمی مقصد زما د وجه تخلیق څه دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بس په دو جملو کې ختم شي چې زه خدای پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړم اوس دا عبادت څه ته وایي دا به چې کوم د موږ د علماء کرامو نه تاسو کو چې د عبادت نه څه مراد دی او څنګه به کوم او په خپل ژوند کې د عبادت دا کنسپټ څنګه راولم هغه موږ ته نو موږ ته مقصد کلیر شي او بیا د هغې نه لاندې به موږ چې کوم دی خپل الټیمیټ سب ویژن فار ایگزامپل دا زما یو کردار دی سن دا یو کردار دی ایز ا فادر دا یو کردار دی فار ایگزامپل ایز ا برادر دا یو کردار دی سټیزن دا یو کردار دی ایز ا امتی ایز ا عبدالله مختلف کردارونه دي نو د دې الټیمیټ سب ویژن نه دی حتمی دغه بزول کوم او دا آی اس وی انټرمیډیټ سب ویژن یعنی ز یو خاص مقدار د پاره یو خاص وخت د پاره چې زه د خپل زویګیرت خ ثابتول غواړم او کول غواړم نو هغه ته مونږه انټرمیډیټ سب ویژن وایو نو دا بس 50 ساله کې زه خپل ځان به حیثیت زوی کم ځای کې لیدل غواړم نو اوس زوی خو 50 ساله کې نشي کېنو دا مونږه دې ځای کې اچولی شو دا مونږ دې ځای کې اچولی شو ټیک شو که نه اوس کو فرض کا داسې کې مونږ کم داسې وچو چې هغه د 50 سال ډیوریشن وي نو هغه مونږ دلته واچو چې د کم ډیوریشن کم وي نو هغه مونږ دې ځای کې یا دې ځای کې یا دې ځای کې به واچو فار ایگزامپل زه به حیثیت یو امتی ځان کم ځای کې لیدل غواړم را روان 50 کالو دپاره نو زه دې ځای کې اچولی شم کیدای شي خدای پاک 50 کاله زندګي انسان له نورم ورکړي او هغه ځای ته ورسي نو دې ځای کې ته اچولی شي نو دا به خپل کردارونو ته کتل پکاري هر یو کردار به دلته واچو او د هغې کردار الټیمیټ سب ویژن څه دی یعنې هغه آخري دغه ویژن څه دی او بیا د هغې الټیمیټ سب ویژن مقصد څه دی ولې زه ښه زوی جوړېدل غواړم ولې ښه پلار جوړېدل غواړم ولې زه ښه رور جوړېدل غواړم ولې زه ښه سټیزن جوړېدل غواړم نو هغه به دلته ولیکو نو دا به هغه مقصد شي او دا به هغه ختمي ویژن شي او دا به زما کردار شي د 50 کالو د 25 کالو د 50 کالو او د دې کال نو په دې کال کې د ښه زوی جوړېدو لپاره کم کارونه ماله پکار دي چې پکار دي زه هغه وکړم په دې کال کې چې د ښه پلار جوړېدو لپاره ماله کم کارونه پکار دي چې پکار دي زه هغه وکړم د ښه امتی جوړېدو لپاره ماله کم پکار دي چې پکار چې زه هغه د اوس نه شروع کوم په دې کال کې او دغه شانتې د ښه انسان جوړېدو لپاره چې کم کارونه پکار دي کوم دغه شانتې د یو کال 15 کالو د 25 کالو او د 50 کالو او دا به ستاسو یو چارټ جوړ شي په مزه او تاسو به دا پروت وي چې به په کم کردار به زه کم ځای کې کوم دا شو د یو انډیویجوال خپل کردار جوړول شو دویم دی که څوک ادارې چلی یا ادارې جوړي نو د هغې یو جدا چارټ دی هغه هم دغه ساوند ایډیالوژي او الټیمیټ پرپز دی یعنې خپل مقصد معلومول او ولې زه دا اداره جوړوم دا اداره ولې جوړول پکار دي هغه بیا هم د سیسټم اینه خبره راځي خانو جي دغه څیز راغی نو دا اوس اداره کې بیا 3 څیزونه مونږ اخلو څو څیزونه مونږ اخلو 3 اخلو کوم اخلو لومبې دا اخلو الټیمیټ سب ویژن A الټیمیټ سب ویژن B الټیمیټ سب ویژن C د دې ادارې نه مونږ په معاشره کې څه اثر خورول غواړو دا به لیکو باقاعده لکه مونږ وایو چې داسې یتیمانان په دې غونډه دنیا کې پیدا شي چې هغوی د دې ملک و قوم قیادت سنبال کړي ښه ډاکټر هم وي ښه انجینیر هم وي ښه عالم هم وي ښه سوشل ورکر هم وي چې څونه هم څیزونه دي چې نور خلک یې سنبالوي د مور پلار نیازبین زوی دی هغه جج جوړېدی شي نو زما یتیم ولې نشي جوړېدی نو دا اثر دی چې یتیم دی ولې رستو پاتې شي یتیم به هم خلکو سره بالکل شانه بشانه وي دا اثر
فار ایگزامپل خورول دی او دا اثر پیدا کول دلته باغه امپیکټ لګي نو 50 کالو کې به اثر څنګه پیدا کوم په 50 کالو کې به اثر څنګه پیدا کوم په دې په 50 کالو کې به څنګه اثر پیدا کوم او په دې کال کې به څنګه اثر پیدا کوم هغه بس لیکلی دغه شانتي بی انسټیټیوشن د دې ادارې سټرکچر په 50 کال پس څنګه وي د دې ادارې سټرکچر په 15 کال پس څنګه وي د دې ادارې سټرکچر په 15 کال پس څنګه وي د دې ادارې سټرکچر به اوس څنګه ډیزاین کوم لګي تاسو ما خپل سټرکچر خولې دا غولې جواب د امپیکټ دی وجم دا د انسټیټیوشن سټرکچر دا سی چې هغه ایکسپنشن سوچ نه کړی چې دا موږ ایکسپند کوو نو په ځای د ایکسپند کولې موږ پکې منځ کې دیوالو نه نورم شرنک شي ځکه چې مخکې ما سوچ نه کړی دا اداره به څنګه غټیږي مونږ خو یې بس سره سبا به ګورو خدای به خیر کړي نو زه خدای پاک باندې دا نیت ساتم نو به خامخا به دغه شانتي بیا کېږي نو د انسټیټیوشن سټرکچر به څنګه وي اوس به څنګه وي 15 کاله پس 15 کاله پس او 50 کاله پس او د دې مقصد به څه وي دا ولې داسې کومه دغه شانتي انفلوئنسرز په دې اداره کې به کوم چې متاثر کن خلک دي اب کم وي یعنی کم خلک به سټیک هولډرز وي علماء کرام به پکې وي کې نه وي او ریسرچرز به پکې وي کې به نه وي دینه علاوه یوت لپاره به پکې سوي فیمیل لپاره به پکې کم انفلوئنسر بنو هغه هم پکې لیکو چې کم خلک به داسې چې دا اداره به چلی نو دې کې انفلوئنسرز کې موږ هغه لیکو دا چلولو والا خبرې شوې دا د ادارې د سټرکچر خبرې شوې او دا د ادارې نه به په معاشره کې څه اثر خوړلی شي دا هغه غالب شو دې نه ستاسو چې کوم دی پورا د ویژننګ پروسس جوړ شو دا اوس غالب دی خو که څوک ادارې دپاره یا ځان دپاره جوړول غواړي نو په خپل هم جوړولی شي او موږ نه هم هیلپ اخیستې چې یو سټیپ په مزه یو سټیپ پکېږي او شپږ میاشتې کال کې به ورو دا سټرکچر به ودرېږي د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي